په سوات کې د سلونو کالو زوړ او کلتوري فرنیچر او د لاسو د ګلکارۍ کار یو ځل بیا شروع شوی دی چې خلک یې ډېر زیات خوښوي. ځایي هنرمندان وایي چې دوی په فرنیچر ټول کار یا ګلکاري په لاسو باندې کوي. دا ګلکارۍ یو ترکاڼ اکرام الله دې ورته وایي دا هنر چې کوم دی دا زما د پلار نیکه کسب دی، موږ د هغوی نه زده کړی دی. اول دا لرګي موږ کټایي وکړو، بیا په دې کې دا کوم ګلکاري چې دا ډیزاین جوړ کړو. بل د دې فرنیچر چې کوم دی موږ د خلکو په ډیمانډ باندې جوړو. هر قسم فرنیچر په دې کې هر ډیزاینونه چې راځي موږ د خلکو په ډیمانډ باندې جوړو. دا فرنیچر چې دی د پاکستان خلک هم خوښوي، د پاکستان بهر نه چې کوم خلک راځي هغه هم ډېر په شوق باندې خوښوي. تاریخ پوهان وایي چې 15,000 کاله شاته د بت په دور کې به دغه وخت هنرمندو دا د ګلکارۍ کار په ګټو باندې کوو او سلونو کاله شاته هنرمندانو دا کار په لرګو په لاسو باندې کوو چې اوس هم دا کار په زړو جوماتونو یا حجرو په دروازو ستنو باندې موجود دی. د وخت کې خلک د لاسو د ګلکارۍ فرنیچر خوښوي او خاص کر په ودونو کې خلک خپل لوریانو یا خویندو له د لاسو ګل فرنیچر اخلي. د لاسو ګل فرنیچر کې کټونه، کورسۍ، صوفې، المارۍ، سینګار میز او نور فرنیچر هم جوړول کیږي. هنرمند وایي چې دا ټولې کمرې د فرنیچر یو سیټ بیه د 2 لکو نه تر 3.5 لکو روپو پورې ده. یو هنرمند انوراړي وایي چې به خلکو هغه تیار دغه خوښول کوم چې لاهور نه دی زونه نه براتله که نه اوس په سوات کې موږ دا کار چې کوم شروع کړی نو اوس ټول خلک دا شی خوښوي. زموږ د سوات ته خپله دا د لاسو کار دی که نه کارګر تاسو وکتل په خپله ټول په لاسو باندې کېږي او ډېر لږه خلک ډېر زیات خوښوي. دا فرنیچر د کینیډا او د ملیشیا نه د راغلي لرګي نه جوړیږي او هیواد یا نړۍ ته په دې فرنیچر وړو باندې بندیز نشته چې لکه ولې دا فرنیچر اوس د هیواد د بېلابېلو سیمو ته خلک وړي. هنرمند وایي چې د کینیډا او ملیشیا نه راتلونکي لرګي د ځایي لرګي نه ارزان و، خو د ډالر د قد سیوا کېدو سره اوس دا لرګی ډېر ګران شوی دی چې له کبله د فرنیچر بیه هم زیاته شوې ده. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوه، سوات.